ما ورته مبارک دي څه الله تعالی بلاکیب ته به په ورځ د آخرت باندې ورسې. دغه روژه دې په خوله ده، د روژه مات وخت هم نږدې دي. دغه درواغ چې تا لیکلي دي دا به د الله تعالی حضور ته وروړې. که ما کړي وه دغسې زه به یې حساب ورکړم، که نه و نو ته به یې حساب د خدای په حضور کې راکړې چې دغه درواغ تا په ما پسې تړلي دا څنګه دي. دا ملا دی، عالم دی، ځان ته ملا وایي. ما ته درواغ مې نه دي ویلي، رښتیا مې ویل دي. ما رښتیا دي ویلي ورکړي. ما د الله تعالی په قرآن کې رب پر درواغجن لعنت ویلی دي. په احادیثو کې رسول الله صلی پر درواغجن لعنت ویلی دي. راسه د روژه مات وخت دی، دا یوه کلمه خالي د خولې را وباسه، لعنت الله علی الکاذبین، پر درواغجن چې د خدای لعنت دا ووایم. در ماښام د روژه مات ورسره اخته هم دا خبره یې نه کول. ولیکې وکړي خو پر ځان لعنت وایي. 4 ساعته خوشحاله یې چې زما روژه ده، خو د خلکو ابترایي او غیبتونه کوې، درواغ په خلکو پسې وایې، خلک زیروې او ته خوشحاله یې زما روژه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی. امام نسائی رحمه الله ذکر کړی دی، امام ابن ماجه ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام وی کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر داسې خلک شته په روژه کې نو بله یوه ګټه دته نه ده رسېدلې، ده یوه ګټه ورته ورسېدل چې ځان یې وږي او تږي کړي در ماښام. څه معنا ده د حدیث؟ امام غزالی رحمه الله فرمایي وذلك الصائم الذي لا يحفظ جوارحه من الآثام. دا هغه روژه چې نبی علیه السلام یادوي چې نور په خوله یې روژه نیولې ده، نور د ګناو ځان نه راګرځي. د دې سړي نبی علیه السلام وایي دغه یوه ګټه ورته رسېدلې ده چې ګرده ورځ یې خوله بنده وه، نور دې د روژې ثواب نشته. دا فکر به نه کوي چې زما پر روژه به ماته خدای جنت راکوي، ستا پر دغه روژه جنت نشته. دا د الله د حبیب علیه السلام قول. ته به نو دا نه کوي چې ګوره هغه ابدي حرام، غیبت ټول وخت حرام دی، درواغ ټول وخت حرام دی، ناروا دی، حرام کاروبار کول ټول وخت حرام دی. هغه ته باره وده ورکې را ډېرې کې، هغه چې نور وخت درته حلال وي یوازې په روژه کې حرام دی چې خوراک کوچټنګ دي، هغه باره بند کړې. د هغه لږ حرام بند کړې، هغه ډېرو حرامو ته مخ واړی او خوشحاله یې زما روژه ده. یو 4 ورځې یا 3 ورځې کېږي، اوس 3 ورځې به کېږي. د روژه ماته څه د 20 ساعت دقیقې مخکې یو چا یو خط راته راواستوي. دا در دې پرې درته وایم چې د خلکو اوس روژې دغسې دي. ما ته وایي زما نوم فلانکی دی، دا خط ما لیکلی دی. دوی خپله راته وایي دا خط یې نو د ډېرو ورځو څخه پله څرخي، پر دې میډیا یې پله څرخي. غریب اوس ډېر نفس تنګي سو چې دا دی ولې جواب نه راکوي، زما خلاف یې لیکلی دي. دی ولې ما ته جواب نه راکوي، زه هر چا ته جواب نه ورکوم. د دنیا انسانان دي چې هر څه وایي هغه دې وایي، د چا خولې نه بندېږي نه د چا په خولو پسې به ګرځې، خپل مقصد ته به متوجه کېږي. څوک چې څه وایي هغه دې وایي. نو ډېر نفس تنګي سو باره یې خپله راته راواستې وایي زه پلانکی یم، دا خط ما لیکلی دي. زما چې د الله تعالی په ذات قسم پر دا مسجد کې دا یم ناست یم په محراب کې چې په خط کې په 10 حصې کې نه حصې کې لا یوه حصه هم رښتیا ویل دي، 10 په 10 کې ټول درواغ پسې لیکلي دي. په ما پسې لیکلي دي چې دی فلان و دا و هاو د فلانکي ملک تنخوا ورته راځي، فلانکی سړی د پیسې ورکوي، فلانکی سړی خبرې ورښي. داسې څه خبرې پسې خلک دي، څوک یې کافر بولي، څوک دې بدعتي بولي، څوک څه پسې در وایي، خلکو خبرې دې وایي. ما ورته مبارک دي څه الله تعالی بلاکیب ته به په ورځ د آخرت باندې ورسې. دغه روژه دې په خوله ده، د روژه مات وخت هم نږدې دي. دغه درواغ چې تا لیکلي دي دا به د الله تعالی حضور ته وروړې. که ما کړي وه د هغسې زه به یې حساب ورکړم، که نه و نو ته به یې حساب د خدای په حضور کې راکړې چې دغه درواغ تا په ما پسې تړلي دا څنګه دي. دا ملا دی، عالم دی، ځان ته ملا وایي. ما ته درواغ مې نه دي ویلي، رښتیا مې ویل دي. ما رښتیا دي ویلي ورکړي. ما د الله تعالی په قرآن کې رب پر درواغجن لعنت ویلی دي. په احادیثو کې رسول الله صلی پر درواغجن لعنت ویل دي. راسه د روژه مات وخت دی، دا یوه کلمه خالي د خولې را وباسه، لعنت الله علی الکاذبین، پر درواغجن چې د خدای لعنت دا ووایم. در ماښام د روژه مات ورسره اخته هم دا خبره یې نه کول. ولیکې وکړي خو پر ځان لعنت وایي. ووایه ما بس تا رښتیا لیکلي دي، خالي دا یوه خبره وکړه د الله لعنت چې پر درواغجن یې ما رښتیا لیکلي دي. دغونه قدر خالي ووایه، نه ویل. ځان ته چې که دا درواغ روا وایي هم در دغه بالا خلکو نه ویل. اوس خو ناروا دي، خلکو داسې عادي ګرځولي دي، ملا و امې په اخته دی. ابترا، درواغ، بهتان او خوشحاله په دې دی چې زه مولوي صاحب یم زما روژه ده،
زه صوفي یم بزرګ یم ما روژه نیولې ده زما لپاره به جنت وروره روژه و جنت فضیلت و هغه چاته دی چې په روژه کې نو داسې نه وکړي چې خالص خوله بنده کړي د نورو ګناهو ځان را وګرځوي اوس نو ستا روژه ده اوس چې د روژې کم ثواب علما بیانوي احادیثو مبارکانو کې چې کم فضیلت د روژې دی دا ستا لپاره رشتاګو دی درواغ به نه وایې غیبت به نه کوې مسلمان په خوله مه ازاروه ښکنځل مه کوه ابترا مه کوه حرام مال مه ګټه ناروا مال مه ګټه غلا مه کوه د بل مال مه در جیب لاندې کوه دا کارو ځان را وګرځوه خولم بنده که اوس نو روژه د رشتاګو روژه ده اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم فضیلت د روژې بیان کړی دی دا ستا لپاره دی